د زړه په حمله کې چې دی دا په ناروغ باندې د زړه درد راځي. دا درد په مختلفو ډولونو باندې وي، یا چې دی لکه سینه کې یعنې سینې سوځي، یا دا چې په دې سینه باندې یو دروند شی پروت وي دا ډول احساس لري، او یا دا چې لکه په دې سینه کې چې یو سیخ داخل کې او بهر ته تیوځي دومره یو شدید درد لري. دغه درد چې دی چپې اوږې ته او همدارنګه چپ لاس ته چې دی خپرېږي، یا د دواړو ولو منځ ته، یا چې دی د خېټې پورتنۍ برخې ته، او یا د ښي طرف ته چې دا په ډېر کم واقعاتو کې ښي طرف ته چې دی خپرېږي. ناروغ ډېر زیات وارخطا وي او سخت تېرېدلی وي او هغه داسې فکر کوي چې یعنې دا مړ کېږي، او بعضې ناروغانو سره زړه بدوالي او کانګې هم لري. دا درد چې دی دا د حرکت په واسطه باندې تغییر نه کوي، یعنې که یو سړی څملي یا پاڅېږي نو په ده کې کوم بدلون نه راځي، مخه یو رقم درد دی، یا مثال سینې ته په زور ورکولو باندې په دې کې هېڅ تغییر نه راځي. نو په دې اساس باندې د هغه دردونو سره باید توپیر وشي چې